سلامونه او نیکې هیلې لرو برو افغانانو پښتنو ورونو تاسو ته معلومات دی چې نن په دیر قانوني پېښور کې په یوه مدرسه کې چاودنه شوې هغه کې بېګناه انسانان مسلمانان شهیدان شوي او همداسې زموږ په ګران افغانستان خوست کې بېګناه مسلمانان افغانان پښتانه ورونه شهیدان شوي. درد یو دی که په لر وي او که په بر وي او که د دنیا په هر کونج کې چې څوک بېګناه انسانان یا بېګناه مسلمانان ورونه شهیدانوي هغه جهنمین دي، هغه د اسلام او د انسانیت دشمنان دي. خو زه نن دلته د پاکستان د علماو نه یو سوال لرم، خصوصا د مولانا فضل الرحمن او د سراج الحق نه او د نورو پنجابیانو علماو نه. زه تاسې له اول یو څو خبرې کوم افغانانو پښتنو ورونو. اول دا دی چې په دغه شان دي کړنو باندې یا په دغه شان دماکو کې که په پېښور کې کېږي باید چې تاسې خوشحاله نه شئ، ځکه دښمن غواړي چې که په لر کې وي که په بر کې چې دغه شان شیونو باندې موږ باید اشخاص خوشحالېږي او هغه به دا نفرتونه به زیاتېږي او افغان به په افغان جنګوي، پښتون به په پښتون جنګوي. نو دې ته هم ډېره توجه وي. درد یو دی، دا بېګناه خلک شهیدانېږي. خو زه نن د پاکستان د علماو نه دا پوښتنه کوم چې ستاسې په فتواګانو باندې 45 کاله کېږي چې زما په وطن یې ورکوئ. په لکاو زموږ افغانان ورونه شهیدان شو. نن د انډونیزیا مسلمانان علما راغونډېږي او په افغانستان کې موجوده جنګ ته ناروا وایي. نن د سعودي علما راغونډېږي د افغانستان جنګ ته ناروا وایي. نن د قطر علما راغونډېږي د افغانستان جنګ ته ناروا عمل وایي. نن د بنګلادیش علما راغونډېږي د افغانستان جنګ ته ناروا عمل وایي. نن په افغانستان کې په زرهاو علما راغونډېږي د افغانستان جنګ ته ناروا عمل وایي. ته چېرته یې فضل الرحمنه، ته چېرته یې سراج الحقه، ته چېرته یې نور پنجابي علماو ملیانو چې تاسې راغونډ شئ او د افغانستان موجوده جنګ ته یا ورته روا ویوئ یا ناروا ویوئ. خو تاسې دا کار هېڅکله نه ویوئ او دا کار تاسې هېڅکله نه کوئ، ځکه چې تاسې جماعت اسلامي سراج الحقه او قاضي حسین احمد چې اوس نشته په دې دنیا باندې ستاسې په فتواګانو باندې زموږ وطن تباه او برباد دی. نه مدرسه خوندي ده، نه واده خوندي دی، نه بازار خوندي دی. زما په وطن کې د وینو سیلاب دی. ته څنګه مسلمان ځان ته وې فضل الرحمنه؟ ته څنګه مسلمان ځان ته وې سراج الحقه؟ ولې نن نه راغونډېږئ؟ دا اور به لګېږي پېښور کې بیا، دا اور به بیا په کوټه کې لګېږي. دا دماکې چې څنګه په 2009 نه تر 2009 کې په پېښور باندې د سرو وینو بارانو او اور پکې بلېدو، موږ په هغې خفه کېدو او اوس هم پرې خفه کېږو. خو زه تاسې له ویم په دې ټوله لوبه تاسې خبره شئ. ولې نن نه راپاڅېږئ؟ ولې نن تاسې نور یو ځای سره نه راغونډېږئ او ووایئ چې په افغانستان کې دا عمل چې دی ناروا عمل دی؟ ځکه د دې اور لمبې به پېښور بیا سوځئ، د دې اور لمبې به بیا کوټه سوځئ. په دې لوبه تاسې ښه پوهېږئ چې دا جنګ چا روان کړی، دا لوبه چا روانه کړې، خو ستاسې په خوله باندې پلستر لګېدلی. نن موږ په پېښور په دې دماکه باندې خفه یو. هغه زموږ بچیان دي، هغه زموږ وینه ده. خو زه تا ته یم فضل الرحمنه چې ته د افغانستان په بچیانو خفه کېږي. زه تا ته یم سراج الحقه چې ته د افغانستان په بچیانو خفه کېږي چې روزانه 100 زموږ افغانان پښتانه ورونه هلته شهیدان کېږي. تاسې په زړه کې رحم نشته دی. دا تاسې څه رقم مسلمانان هستئ؟ دا تاسې څه رقم ګیرې پرېښي؟ دا تاسې څه رقم پټګي والي دي؟ نن راغونډ شئ، یو ځای په دې پاکستان کې یو ځای وټاکئ او راغونډ شئ. د افغانستان علما هم دعوت کوي، خپل هم راشئ او کښېنئ ووایئ چې دا په افغانستان کې دغه وجلي چې دا ناروا عمل دی. موږ به تاسې ومنو چې تاسې مسلمانان هستئ. او که نه تاسې دا کار نه کوئ نو پوه شئ چې تاسې د اسلام دشمنان هستئ او تاسې غټ شیطانان او منافقین هستئ. تاسې زموږ وطن تباه او برباد کړو. ولې چېرته هستئ چې دغه غونډې به م کولې او راتلې به فتواګانې به م ورکولې؟ نن تاسې ولې ضمیر مړ دی؟ ورونو په دې باندې باید موږ خوشحاله نه شو. د پېښور په دماکه موږ خفه یو. دا زموږ ورونه دي، دا زموږ مسلمانان ورونه دي. خو زه د دغه فضل الرحمن او سراج الحق نه دا پوښتنه کوم چې قاضي حسین احمد به دې په قبر کې جواب ورکړي چې ستاسې په وجه باندې زموږ څومره افغانان شهیدان شوي دي. نیکې هیلې دا ویډیو شیر کړئ. الله دې موږ د دې اور نه وساتي. او دا اور را روان دی او ما 3 کاله دا خبرې زه کوم چې دا اور به په یوازې په کابل کې نه وي، دا اور به په پېښور کې او دا اور به په کوټه کې لګېږي. خدای لپاره نه نفرت خبرې مه کوئ، د یووالي خبر وکړئ. موږ تاسې ټول مسلمانان یو، ټول پښتانه افغانان یو، باید په دې شي نه خوشحاله نه شو. دا ویډیو مخکې